الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانان ورونو اوریدونکو، الله جل جلاله خپل مبارک کتاب کے فرمائی یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. اے د ایمان خاوندانو، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تاسو دا الله تعالی او دا رسول صلی الله علیه وسلم مبارک نه مولاندې کېږي، ځانونه مو مخکې کوئ. لا تقدموا آراءكم واقوالكم وافعالكم، خپل رائے، خپل فعل، خپل عمل، خپل سوچ و فکر او نظریه دا د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم د احکامو او د تعلیماتو مقابله کې مساتئ، بلکې دا د هغې ما تحت کوئ تاسو. ان الله سمیع علیم، یقینا الله تعالی سمیع دی، هغه ټول اقوال اوري او علیم دی په ټولو احوالو باندې. ستاسو آراء، ستاسو نظریات، ستاسو عقاید، نیتونه دا د الله تعالی په علم کې دي، د هغه په نظر کې دي، او ستاسو چې څومره اقوال دي دا الله جل جلاله اوري، سمیع دی. نو مؤمنانو ته الله تعالی دا حکم کوي چې تاسو به د خپل پروردګار د احکامو ما تحت اوسئ، د هغې تابع به اوسئ، د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو لاندې به تاسو ژوند تېروئ. دا چې موږ ته د خپل پروردګار حکم دی او په دغه کې زمونږ فلاح ده او د دې په مخالفت کې یقینا تاوان دی، نو بیا پکار دی چې په دغه باندې انسان سوچ وکړي، هغه خپل عقیده او نظریه، خپل اقوال، افعال، اعمال او معاملات په هغې باندې د دې نظر واچوي چې هسې نه زما چېرته یو عقیده داسې چې هغه د الله تعالی د حکم خلافي، د دین د تعلیماتو خلافي، د خدای د کتاب او د هغه د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو خلاف عقیده، داسې یو نظریه مې چې هغه د مسلمانۍ د نظریې سره متصادمه، هسې نه داسې یو عادت زما چې هغه د مسلمان د شان سره نه ښایي، هسې نه زه داسې یو کار کې اخته یم چې د هغې ما ته الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم اجازت نه راکوي، او زه مسلمان یم او مسلمان گردن نهاد ته ویل کېږي، سر تسلیم خم کوونکي ته ویل کېږي، منقاد شوي کس ته ویل کېږي چې هغه د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم هر یو حکم ته هر وخت غاړه کېږدي، هغه کس ته مسلمان وایي.
نو تاسو د الله پاک او د هغه د رسول نه ځان مه مخکې کوئ، یعنې خپل آرا، خپل نظریات، خپل عقاید هغه د هغې په مقابله کې مه ساتئ، بلکې هغه د هغې لاندې ساتئ او د هغې ما تحت ساتئ، او د الله پاک او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د حکمونو تاسو تعمیل کوئ، په هغې کې ستاسو کامیابي ده. او یقینا الله جل جلاله سمیع و علیم دی، څه چې تاسو وایئ هغه الله تعالی اوري، څه چې تاسو کوئ، څه ستاسو نیتونه، عقیدې، نظریې دي، سوچونه، فکرونه مو دي، په هغې باندې الله تعالی پوره علم لري. دغه آیت شریف کې آداب وښودلی شو چې تاسو د الله پاک او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د هغې چې کوم آداب دي د هغې تاسو پابندي کوئ. بارگاه الوهیت په هغې کې چېرته ستاسو نه بېادبي رانشي، چېرته داسې یو لفظ د خولې نه ونه باسئ چې په هغې کې د بارگاه الوهیت بېادبي راځي، چېرته داسې یو لفظ د خولې نه تاسو ونه باسئ چې په هغې کې د دربار رسالت بېادبي راځي. لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، د الله او د هغه د رسول نه مه وړاندې کېږئ، د هغې په مقابله کې مه ودرېږئ، د هغې په مقابله کې بل شی مه ودروئ، او د هغې ما تحت اوسېږئ، د هغې تاسو ادب کوئ. انبیاء علیهم السلام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء حق، هغې داسې زندگی تیره کړې وي چې په هغې کې ادب وي د بارگاه الوهیت، په هغې کې ادب وي د بارگاه رسالت، او د هر قسمه بېادبۍ نه هغې ځان ساتلی. د الله جل جلاله په دربار کې ادب، هغه انبیاء علیهم السلام د هغې د هغه تعلیماتو نه، د هغې د هغه ژوند نه مونږ ته ښکاره دي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم واقعه د معراج، د هغې بیان چې الله تعالی فرمایلی، نو په هغه موقع د دربار الوهیت کم ادب چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کړی دی، د هغې متعلق الله تعالی فرمایي ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې الله تعالی کومې نظارې ښودلې په دغه موقع، نو هغه مبارک په هغې کې کمې هم نه دی کړې او زیاتې هم پکې نه دی کړې. کمې چې دی دا هم بېادبي ده او زیاتې هم بېادبي ده. تا ته چې کوم منظر ښودلی کېږي هغه منظر ته پوره نه کتل، دا هم بېادبي ده، او چې څومره درته ښودلی کېږي د هغې نه زیات د کتلو کوشش کوي، دا هم ادب نه دی. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د بارگاه الوهیت داسې ادب کړی دی چې الله جل جلاله هغه ذکر کړی په خپل مبارک کتاب کې چې زما حبیب صلی الله علیه وسلم داسې قتل کړی دی، د هغه سترګو مبارکو داسې لیدل کول چې ما زاغ البصر وما طغى، د هغه مبارک سترګو مبارکو هم هغومره لیدل کړي دي څومره چې ورته الله جل جلاله ښودل او څومره یې ورته ښکاره کول، په هغې کې هغه مبارک نه کمې کړې دي او نه پکې زیاتې کړې. د بارگاه الوهیت ادب د انبیاء علیهم السلام چې پیغمبر علیه السلام مبارک او نور انبیاء علیهم السلام دي، د هغې هغه ټول اقوال، د هغې هغه زندګي، د هغې هغه مناجات په دربار د رب العالمین کې هغه ټول ادب ادب دی. حضرت موسی علیه السلام چې د شعیب علیه السلام
هغه علاقې ته تلو، د هغه لوڼو مبارکو ته اوبه راایستې، د هغې ګډې اوبه کې، او بیا یو طرف ته کېناستو، دغه وخت کې اوږې دی. نو د الله جل جلاله په دربار کې چې سوال کوي نو داسې نه و چې خدایه ما ته خوراک راکړه زه اوږم، بلکې داسې وایي چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردګاره زه محتاج یم هغې ته چې ته یې ما ته راکې، ته چې ما ته څه راکې پروردګاره زه د هغې محتاج یم. تاسې په یو ډېر ادب سره د الله جل جلاله په دربار کې سوال کړی دی. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمای واذا مرضت فهو یشفین، کله چې زه ناجوړه شم نو الله جل جلاله ما ته شفا راکوي. داسې نه وایي چې خدای پاک مې کله ناجوړه کړي او کله مې جوړ کړي، کني ناجوړتیا او صحت دا خو دواړه د الله تعالی د طرف نه، خو هغه د مرض نسبت ځان طرف ته کوي چې زه ناجوړه شم، کله چې زه بیمار شم فهو یشفین نو هغه ما ته شفا راکوي. نو د شفا نسبت الله تعالی ته کوي او د مرض نسبت چې دی نو هغه ځان ته کوي. دغه ادب دی. بیا د دربار رسالت ادب اب مونږ څنګه کوو، هغه څنګه پکار دی. نو په دې باندې د علماو فیصله ده متفقه چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک کم ادب چې د هغې په هغه حیات ظاهري کې لازم و ضروري و او مسلمان د هغې پابند و، هغسې ادب به اوس هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کېدلی شي. داسې به نه دی چې هغه بیل وخت او دا بیل وخت. ای مبارک هغه زمانه کې مخامخ تشریف فرماو نو صحابو ادب کولو، او اوس خیر دی که پای کې کمی راشي، نه هغسې ادب کول پکار دی چې څنګه هغه ظاهري حیات کې. ام المؤمنین عائشة صدیقې رضی الله تعالی عنها هغې آواز واورېدو چې په خوا کې د جماعت د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم هلته نږدې یو کور دی او د هغې نه د میخ د ټکوالو آواز راځي. څوک لګیا دی په خپل کور کې میخ ټکوي، ټک ټک کوي. نو ام المؤمنین عائشة صدیقې رضی الله تعالی عنها هغې مبارک ورپسې کس ولیږلو چې دوی ته ووایي چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته تکلیف مه ورکوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وصال شوی دی، دا د وروستو وخت خبره ده، خو د صحابو د صحابیاتو هم دغه عقیده او معمولو چې څنګه ادب هغه ظاهري حیات کې کولو، هغسې ادب بیا رستو کړی. او انبیاء علیهم السلام هغې ته خو خدای یو زبردست حیات ورکړی، نو چې د حیات النبی صلی الله علیه وسلم عقیده نی نو هغه بیا چېرته داسې ویلی شي. نو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ذات اقدس ته هغې ته تکلیف مه ورکوئ په دې ټک ټک کولو باندې. دارنګې حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه مبارک وغوښتل چې زه کور کې دروازه جوړه کړم. یو دروازه جوړول پکار دی. بیا هغه ترکان ته ووایي چې د دې ځای ناپ د دروازې هغه پیمایش وکړه، خو داسې وکړه چې دا دروازه بل ځای کې جوړه کړه د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم نه لرې، او چې کله دروازه بالکل تیاره شي نو بیا به یې دلته راوړي او په کور کې به یې مونږ هغه متعلقه ځای کې ولګوو چې زیات آواز پیدا نه شي، ځکه هلته کې خوا کې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرما دی. نو د دروازې په جوړولو کې آواز پیدا کېږي او دغه آواز سره مونږ پیغمبر علیه السلام مبارک ته تکلیف ورکول نه غواړو.
داسې بل یو کس اوچت آواز سره پیغمبر علیه السلام مبارک هغه جومات کې خبرې کولې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه ته هم دغه شانتې فرمایلي. سړی چې رالو وی ته د کوم ځای؟ وی زه د طایف نه راغلی یم. ورته وفرمیل چې میلمه زه تا ته څه نه ویم، که ته د دې ځای باشنده یې او دا حرکت دې کړی وی نو ما به ته کوړې لګاو کړی وی، یو څو دورې به مې والی وی چې دا جومات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته په دې جومات کې په زوره خبرې کې. نو صحابه کرامو د دربار رسالت دغسې ادب کړی دی. اولیاء کرام هغوی د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم څنګه ادب کوي، حالانکه هغه هم اولیاء الله وي، دوستان د الله تعالی، او بغیر د ادب نه خو څوک ولایت ته رسېدی نشي. هغه ټول ادب وي، ځکه چې دین ټول ادب دی او د دوی په دین باندې عملي، ځکه چې اولیاء الله جوړ شوي وي. د یو ولی الله مجلس ته چا یو ماشوم راوستو او دغه مور او پلار دوی د ډېرو دعاګانو او د منښتو نه پس الله جل جلاله هغوی ته ماشوم ورکړی. ماشوم پیدا شو، هغه په سترګو باندې معذوره و، نظر یې نه لګېدو. د مور او پلار دواړه ډېر خفه و چې مونږ مخکې بې اولاده و، ډېره موده مو دعاګانې کولې چې خدای اولاد راته راکړي. الله تعالی مهرباني وکړه زوی راته راکړو، خو زمونږ هغه خوشحالي اوس هم نیمګړې ده، ماشوم نابینا دی او مور او پلار ډېر خفه کېږي په دې باندې. بیا د یو ولی الله ورته چا ویلي دي چې تاسو لاړ شئ هلته کې دعا وغواړئ د الله تعالی په در کې، هغه نیک بنده ته ووایي، هغه به د الله تعالی نه سوال وکړي ستاسو دپاره. دی راله، ماشوم یې راوستو او ورته وایي چې ته دعا وکړه چې زمونږ دا ماشوم خدای ښه کړي. نو د اولیاء کرامو هم بیل بیل حالات مختلف کیفیات په هغوی باندې. دغه وخت کې د هغه ولی الله کیفیت څه بدل و، نو چې دوی ورته وی چې دا پیدایشي نابینا دی، تا ته مو راوستی، ته ورته دعا وکړه. نو دغه وخت کې هغه عجز او هغه انکسار د هغې دومره غلبه په هغه ولی الله باندې راغلې وه چې هغه کسانو ته وی چې دا خو به عیسی علیه السلام دعا وکړه نو مادرزاد نابینا به رغېده، پیدایشي ړانده به د هغه په دعا او د هغه په لاس راښکلو باندې جوړېده. زه خو عیسی علیه السلام نیم چې تاسو ما ته دا ماشوم راوستی. هغه خلک مایوسه لاړ، هغوی لاړل، لږ ساعت تېر شو، دغه ولی الله چغې کړي، وایي زه ښه کوم، زه ښه کوم، زه جوړوم، زه جوړوم. خادمان حیران دي چې اوس هغه مېلمنو ته یې وی چې عیسی علیه السلام خو نه یم چې مادرزاد نابینا به زما په دعا باندې رغېږي. هغه وخت کې وی چې زه عیسی علیه السلام نه یم، او اوس وایي زه ښه کوم او زه جوړوم. نو دا خو داسې شو چې د خدای دا وشي. اول دې ته تیار نو چې عیسی علیه السلام غوندې د ځان ته نسبت وکړم، او اوس دې ته تیار شو وایي زه جوړوم. او هغه کسان یې راوغوښته واپس، هغه ماشوم ته یې په سترګو باندې لاس راښ کړو او فورا د هغه سترګې جوړې شوې، نظر لګېدل شروع شو. بیا خادمان تپوس کوي چې اول هغسې کیسه وه، وروستو داسې شو خبره. اول عیسی علیه السلام جوړېدلو ته تیار نه وی، اوس د خدای
خبرې دي چې زه ښه کوم. نو هغه ولی الله ورته وفرمیل چې کله ما دا ووایي چې زه خو عیسی علیه السلام نه یم، نو ما ته القا وشوه، القای رحماني د الله جل جلاله د طرف نه، چې د عیسی علیه السلام په لاس باندې ړانده جوړېده، نو هغه خو هغه نه جوړول، خو ما جوړول. نو اوس که ستا په لاس باندې ړانده جوړېږي نو دا هم ته نه جوړی، زه جوړوم، لاس به ستا یو کار زما دی. مېلمه ځکه وی چې زه جوړوم، دا ما نه دي ویلي. دغه وخت کې زما اختیار نه و چې ما دا الفاظ ویلی وي چې زه جوړوم، دا ما ته الله تعالی داسې وفرمیل چې زه جوړوم، ته خو نه جوړی. ستا کار لاس راښکل دی او لاس د دعا لپاره پورته کول دی، د دعا قبلول او د مریض جوړول دا خو زما کار دی، دا خو ستا کار نه دی. نو که د حضرت عیسی علیه السلام په دعا باندې ړانده جوړېده، د هغه په لاسو مبارکو راښکلو سره هغه لاعلاج مریضان جوړېده، نو دا چا جوړول؟ دا الله جل جلاله جوړول. او دغه کار د حضرت عیسی علیه السلام معجزه وه، دغه کار قدرت د الله جل جلاله دی. نو که نن ستا په لاس باندې یو ړوند جوړېږي، نو دا هم زما کار دی، زما قدرت دی، خو ستا دپاره دغه کار کرامت دی. بس صرف دغه خبره ده چې کار زما دی، په لاس د پیغمبر ښکاره شي هغې ته معجزه ویل کېږي، او په لاس د ولی الله ښکاره شي هغې له کرامت ویل کېږي. نو چې یو سړی د کرامت نه انکار کوي، نو دی د قدرت د الله تعالی نه انکار کوي. یو سړی چې د معجزې نه انکار کوي، نو دی د قدرت د الله تعالی نه انکار کوي. ځکه چې د پیغمبر معجزه دا قدرت د الله تعالی، د ولی کرامت دا قدرت د الله تعالی. نو که دغه ولی الله ویلی دی چې زه جوړوم، زه جوړوم، دا الفاظ د هغه نه دي. گفته او گفته الله بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. دا الفاظ د الله تعالی د طرف نه دي چې خدای وایي زه ښه کوم، ته خو نه ښه کوې. نو دغه واقعه کې دغه ولی الله هغه څومره ادب کړی دی چې چېرته زه یو عاجزه انسان او چېرته داسې لویه خبره، او الله جل جلاله هغه ادب والا ته څومره مقام ورکړی چې ستا لاس راښکلو سره به هغه ښه شي، او یقینا هغه مادرزاد بینا شوی دی. دا واقعه چې اشرف علي صاحب لیکلې ده، نو بیا ورته لاندې لیکلي دي، وہی اولیاء کرام کی یہ شان ہے تو انبیاء کرام کی شان کا کیا کہنا. دا د الله تعالی د دوستانو شان دی، د اولیاء الله شان دغه دی. نو چې د خدای پیغمبران دي چې د هغوی به څه شان. نو الله جل جلاله دې زمونږ ادب نصیب کړي او د هر قسمه بې ادبۍ نه دې الله تعالی مونږ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.